انسان ته پالج ولې کیږي؟ انسان ته پالج ځکه کیږي چې د څو وجوهات دي. د ټولو نه اول وجه دا ده که چېرې یو انسان ډېر زیات موټاپا لري، اوبیسټي لري، نو هغې ته د پالج کېدلو خطره شته. خطره ورته ځکه ده چې د هغه په وجود کې کولسټرول زیات وي، یعنې غوړوالی زیات وي، او کله هم چې د انسان په رګونو کې غوړوالی زیات شي، نو هغه رګونه د انسان وینه جام کوي، ودروي، چې د هغه په وجه باندې د هغه انسان مزغو ته وینه لاړه نه شي، او کله هم چې د انسان مزغو ته وینه لاړه نه شي، نو هغه ته د پالج کېدلو خطره شته دی. بیا پالج په دوه قسمه باندې انسان ته کېږي. یو هغه قسم چې کله انسان دماغو ته وینه لاړه نه شي د آرټري په ذریعه باندې، نو هغه ته پالج وشي. دویم نمبر دا دی کله هم چې انسان ته پالج کېږي د هغه دماغو ته وینه لاړه شي، خو هغه وینه دومره زیات پریشر سره وي چې کوم آرټري دی هغه وشلېږي او د هغه په دماغو کې وینه ډېره زیاته پریشانه شي چې هغې ته هیماروجیک سټروک ویلی شي، یعنې دا دویم قسم د پالج دی. دویم وجه کله چې انسان ته پالج کېدلو والا وي، نو دا شوګر دی. کله هم چې د انسان شوګر وي او شوګر کنټرول نه ساتي، نو هغه ته هم د پالج کېدلو خطره شته. دریمه چې د ټولو نه غټه وجه او مین وجه ده هغه های بلډ پریشر دی. یعنې د چا چې هم زیات بلډ پریشر چلیږي، هغه جاري میډیسن نه استعمالوي، هغه د خپل بلډ پریشر احتیاط نه کوي، هغه خپل بلډ پریشر مینټین نه ساتي، نو هغه ته د پالج کېدلو خطره ډېره زیاته ده. چېرې د هغه په رګونو کې د بلډ پریشر لیول های شي، نو هغه ته د هیماروجیک سټروک یعنې د پالج کېدلو خطره شته. یا که چېرې د هغه په رګونو کې پلګ راشي، یعنې غوړوالی راشي او د هغه وینه ودرېږي او دماغو ته وینه لاړه نه شي، نو هغه ته اسکیمیک سټروک خطره شته، یعنې پالج کېدی شي. څلورمه وجه چې انسان ته پالج کېدلو خطره ته ده هغه د شراب عادتي څوک چې هم شراب څکي، یعنې الکوهل ابیوز وي، نو هغه ته د پالج کېدلو خطره شته. پنځمه وجه چې کوم ده که چاته هم د زړه مسله وي، زړه بیماري وي، هغه ته هم د پالج کېدلو خطره شته دی. ځکه که چېرې د زړه کم ریتم دی، کم هارډ بیټ دی، هغه د انسان ګډوډ چلیږي، او په زړه کې مسله وي د هغه بي پي ګډوډ چلیږي، یعنې کله های وي کله لو وي، نو هغه ته هم د پالج کېدلو خطره شته دی. او څوک چې سګرټ زیات څکي هغه ته هم پالج کېدلو خطره شته. او زیاتر هغه انسان ته ډېره زیاته خطرې د پالج هغه انسان ته چې څوک هغه سګرټ څکي لکه محفل کې ناست وي، دوستانې وي، او یو سګرټ وڅکي او هغه ترې راوالي او بل انسان یې وڅکي، یعنې کوم چې سیکنډ هینډ سګرټ انسان څکي هغه ته ډېره زیاته د پالج کېدلو خطره شته دی. هغه انسان ته هم د پالج کېدلو خطره شته د چا چې خوراک ډېر زیات کمزوري وي، پور ډایټ او میل نیوټریشن، چې ډېر زیات خوراکي کمزوري وي، د خپل صحت خیال پکې نشي ساتلی، هغه ته هم د پالج کېدلو خطره ترې نشته دی. یا په فیملی هیسټري کې چې پالج وي، یعنې چاته شوي وي، هغه ته هم 50% یې چانسز شته چې هغه ته پالج وشي. او که چېرې هغه احتیاط کوي، د خپل صحت خیال ساتي، نو هغه ته د پالج کېدلو هېڅ خطره بیا نشته دی. هغه انسان ته هم د پالج خطره شته چې څوک ډېر ټینشن کوي، ډپریشن کوي، او ځان اکټیو نه ساتي، ان اکټیو ساتي، ځان مصروفه نه ساتي. نو که چېرې تاسو د پالج نه ځان بچول غواړئ، د خپل صحت خیال ساتئ، ایکسرسایز کوئ، د غوړ خوراک نه زیات ساتئ، های بي پي یعنې های بلډ پریشر نه ځان ساتئ، او د های شوګر نه ځان ساتئ، او د خپل ځان صحت خیال ساتئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. او که چېرې دا ویډیو انفارمیټ وي، خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ. شکریه، الله حافظ.